اوس ترغیب ورکي توبه تو ایمان تا ولو انهم امنوا کچرتی یقینا دی خلق ایمان راوړې وي واتقوا تقوا کړي وي لمثوبه من عند الله نو خامخا بدل الله تر طرفنا خير غردا لو كانوا يعلمون کچرت دی په دې الله سره چې کوي بدلی دا ډېر شي دي یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راعنا دی کې بل خباست ذکر کې د اهل کتابو اغدار چې غلط الفاظ په مسلمانانو کې رایج کول واړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کله مجلس کې ناسو تپوسونه به خلکو کول بنی اسرائیل چې يهوديان دی مراد له چې کله به دی تپوس کاو د دې په لفظ راي نه وي صحابه کرام هم د لفظ استعمالاو نو د لفظ راي نه غلط معنا او صحیح معنا یې مو صحیح معنا به صحابه کرام مراد کولا او بنی اسرائیل چې دی په غلط معنا مراد کولا به خپل منس کې ویل موږ پټي کنزل دیو تکو د پیغمبر ته دا صحابه تخکار کنزل کوي لفظ رعاینا پدې کې صحیح معنا داوا دا د رعایت نه دی رعایت ویل کې د چا لحاظ کول رعاینا دا مر زمنګ لحاظ او په سوال کې زمنګ د سوال جواب راکړه دا مطلب اور چې غلط معنا و نه دا یو معنا پکې دا د رعونت دی رعونت ویل کې قمقل توپ تا نو رعاینا معنا زمنګ قبقله نو دیو معنا کې غلط دا د راعینا غسل شي راعي ویل کې شپن کیتا پیغمبر ته به دا غلط نسبت کاوه چې ته مړ شپن کې ګډ بيزير سره وري ستاد نه بوسه سکار دی دا غلط معناګانې دی مراد کولې الله پابندي ولګولا چې دا لفظ به استعمالوي دین دا معلومه ده چې کوم لفظ پای کې صحیح معنا مشتري خو غلطي معناګانې پکې دی هغه لفظ پرېدا هغه استعمالوا یا ایو الذین آمنوا ایمان ولا تقولوا راعنا تسمعوا لفظ دراینا وقولوا انظرنا وای چې وګور مونږ ته واسمعوا اوریدو کوم قبول کئ وللکافرین عذاب الیم او د پاره کافرانو عذاب درناک دی لفظ انظرنا اخر آینده کې وی انظرنا صفا لفظ دی کنه چې مونږ ته وګوره ما ته وګوره خلک وی کنه ما ته وګوره وای منه متوجیش وللکافرین عذاب الیم او د پاره د کافرانو عذاب درناک دی ما یود الذین کفروا من الکتاب دا مخ کی حکم د پاره یو څو وجه ذکر کړي ما یود الذین نخو خیا کسان کفروا چې کفر کړه دي من اهل الكتاب د اهل کتابونه ولل مشرکین او د مشرکان نه ينزل علیکم چې نازل کړي شي پتا سبحانه من خیر 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 نو مراد ته صفا کلمه ده من ربکم د طرف درف تاسونا اهل کتاب نه غواړي چې تاسو ته صفا کلمات خود ریش والله یختص برحمته من یشاء الله خاص کی په خپل رحمت سره چاله چې غواړي والله ذو الفضل العظیم الله خوند مهرباني لوی دی ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها مثلها دې کتاب کتاب د بل سوال جواب اغي ویل ته نبی نه ویل ځکه ته نن یو خبره کې سباله بل خبره کې او ته چې دا یو حکم منسوخ شو دا بل ناسخ شو د الله په کلام کې خو نسخ نه راځي ځکه نسخ او مستلزم دی جهل لره چې الله یو حکم وکړي نو ولدا بیا چې بل حکم را لګي او دا منسوخ کړي نو ولدا ته مخکې نو معلوم ولې دوباره راولېږي داغي جواب الله کوي چې نسخ مستلزم جهل نه ده په نسخ کې حکمتونه دي او دا ډیر شی مثالونه شته پرې مشاهدات کې مشتري یو حالات نه ګوره کله ورځي نو کله شپه راشي کله یخني نو کله ګرمي نو کله سړی بیماری کله سړی روغي دا ټول د نسخ مثال دي کنه کله سړی مالدار کله غریب نو د قشان په احکام شرعیو کې دې کنه یو حکم راشي هغه لاړ شي به بل راشي او ډاکټر چې وګوري هغه د قشان ته کوي مریض تلاوي او شان دوی ولي کی بیا بل ځل چې دوباره معاینه وکي بیا ته دوی بدل کی دا نسخ مثال دی ما ننسخ من آیت او چې موږ منسوخ کړو آیات او ننسها يرکستانا منسوخ هغه چې پیغمبر ته معلومي او ننسها دا مر پیغمبر یې سیر شي نات بخیر منها موږ راوړو غرداینا او مثل آیات ای په شان باندې غرداینا راوړو په عمل کې هم په ثواب کې هم او مثلها یا دغه په شان ته فل عمل او ثواب په عمل کې او په ثواب کې اوس حکمت د نسخ ذکر کړي علم تعالی ما تنپويږي ان الله علی کل شیء قدیر چې یقینا الله تعالی پار شی باندې قادر دی د دې مطلب دار دی جمله چې الله پار شی قادر دی نو نسخ هم کولای شي نو چې کله الله یو حکم نازل کو بیا نشي منسوخ کوله دا خدای الله د قدرت سره منافات لري بیا خدا معنا شو چې الله قادر نه دی
الله قادر ذات ته حکم بکئی به منسوخ کئی. بل دلیل علم تعلم تن پویګا ان الله چې یقینا الله تعالی له ملک السماوات والارض هغه پار باچی د اسمنونو د زمکې دا. نو الله خو بادشاہ دی نه خو بادشاہ نه دی چې په خپل حکمونو کې ترامیم نشي کولای. ولی د پاکستان بادشاہ د مثال په تور باندې یو حکم جاری کی یو اورډیننس جاری کی ولی هغه دا دوباره نشي طریقې کولای خامخا طریقې کولای شي چې نشي طریقې کولای دا ډول وزیر اعظم دی رسېږي بودا هغه طاقت لري چې بدلی کی کنه. نو الله خو ملک الملوک دی الله خو د بادشاہانو بادشاہ دی هغه څنګه حکم نشي بدلولای. ولله علم تعلم ان الله له ملک السماوات آیات نه پويږي چې یقینا الله د پاره بادشاہ د اسمان دا ولرته زمکې دا. وما لكم ان شستا سر پر من دون الله ما سوا د الله نه می ولین سودو سلان سرون امدادیم دغه ترغیب د اطاعت الله او رسول ته. ام تريدون ان تسلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل دغه زجر ور کوي پر اعتراضونه باندې بیزت پوښتنه ولې کوي د پیغمبر نه. ام تريدون تاسو غواړئ ان تسلوا رسولكم چې تاسو ته پوښتنه کوي د خپل پیغمبر نه. ته پوښتنه مراد د پوي ته پوښتنه نه دي مراد دې اعتراضونه دي چې تاسو اعتراضونه کوي په پیغمبر باندې. کما سئل موسى من قبل لکه څنګه چې تاسو له شه د موسی عليه السلام د مخکینه هغه باندې دا اعتراضونه شي کله به الله را ته پټاګه وخوا کله به موږ نه پاره الهام مقرر کا. ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل او چا چې بدل کې واغس کفر په ایمان باندې فقد ضل سواء السبيل یقینا دی واړه د سمیلارنا. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا دګ نور خباستونه د بنی اسرائیل ذکر کې د اهل کتابو. ود كثير من اهل الكتاب غوړ ډیر د اهل کتابونه لو يردونكم چې واپس کی تاسو لرا من بعد ایمانکم رسل ایمان تاسو نه کفارن کافرن در دی ورمان دی دای د پاره دی شپورس لګیاري چې نلم کولاو کلی لټریچر مشای کوي حسدن د وجد کینینا من اندیان انفسهم چې پیدا شوی دار دیو د نفسونو نه من بعد ما تبین لهم الحق پس دینا چې ښکار شوی دیو ته حق خو ته دا معلومه شوی چې دا حق دی لیکن کینی راغستلی چې مسلمانان ولی ډیریږي. نو اوس آداب ذکر کوي نبی ته دارنګي امت ته فعفون معافی کوي واسو مختواړوي معافی کوي مان دی ملامت کوي مختواړوي دغه سوالات او دغه اعتراضات ته توجه کوي دا مقام د دعوت دی. حتی آیات الله بامری تر دې چراوړي الله تعالی په حکم دین مراسل یا مراد حکم د قتال له د دعوت په میدان کې خیر د معافی کو چاته سمې وا حکم د جهاد راغی نبی په قتال کې یا دین مراد اغه قیامت ورځ دا تر دې چراوړي الله تعالی په حکم قیامت قائم کی ال توبه فیصله کی. ان الله على كل شيء قدير یقینا الله بار شی باندې قادر دی. نور درې آداب ذکر کړي واقیموا الصلاة او پابندي کوي د مانځو واتو زکات ور کوي زکات وما تقدموا لانفسكم من خير دا عمومي جمله ذکر کړي عمومي وما تقدموا لانفسكم او هغه چې تاسو مخ کې لګي د پاره د پیدا د خپل ځانونو من خیر انساني کار تجدو تاسو بیا مونږ دای ثواب عند الله تعالی پر نسبانی مان د نیکی کارونه کوي د دې اهل کتاب او اعتراضونو ته توجه کوي. ان الله بما تعملون بصير یقینا الله پاک عملونه چې تاسو کوي لیدونکي دی. وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى دابل زجر ور کوي د جنت دعوی کې سره د کفر نه. وقالوا دی وای دان کتاب لن يدخل الجنه جربن داخله کی جنت تا الا من كان هودا مگر سوچ يهودي مگر سوچ يهوديان او نصارى یا انګريزان وي دته او د تفصیل لیکي دا پلګه جمله کې ډېر خبر راجمه کړې دي. یعنی اهل کتابو کې يهوديان ځان له دعوی کوي چې موږ به جنت ته داخلي یو نصارا ځان له یو جنت ته داخلي یو. ندی دا مطلب نه چې ګنې يهوديان دا وایي چې موږ یا نصارا به جنت ته نه معنی يهوديان ځان له موږ جنت ته ځو نصارا وایي موږ به ځان جنت ته ځوي په یو بل کفر په تیم لګي يهود او نصارا لکه اور پسې آیت کې ذکر کیږي خو معنی اړ یو ځان له ځان له موږ جنت ته ځو. تلک امانیوم دا تشیار زوګای د دوی دي دا به دلیل خبرې د دوی دي. قلوا نبی هاتو برهانکم راوړي مضبوط دلیل اساس ان کنتم صادقین کچرته یو تاسو رښتینی پر خپل خبره دلیل راوړي څه دلیل چې تاسو به جنت ته وایي.
بل طریقې سره برت کوي بلا من اسلم بلکې چا چې تابع کو وجه خپل مخ لله خاص الله ته او محسن او حال اجر نیکی کوونکو فله اجر در پار اجر د عند ربي پری ضرب د بانه ولا خوف عليهم نبير پدی بانه ولا هم يحزنون نبي غمجن نوزبل زجر ور کوي په اختلاف کول باندې په خپل ماوین کې وقالت اليهود ويهوديان ليست النصارى ندي انګريزان على شيء فيس دين باندې دا بي دين دي وقالت النصارى وانګريزان ليست اليهود ندي يهوديان على شيء فيس دين باندې دا یو بل مخالف دي ګره اور ٹھیک د مسلمان په خلاف کې یو دي الکفر ملت الواحده مسلمان په خلاف کې ټول یو دي لیکن خپل منځ کې ډېر اختلافات دي وهم يتلون الكتاب حال دار چې دی ولي کتاب دی ور کتاب ولي او پای کې ور انجیل کې تورات تصدیق دی او په تورات کې انجیل تصدیق دی او دغه باوجود په یو بل کفر پتوي لګي يهوديان او نصارا کافر دي او نصارا او يهوديان کافر دي كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دارنګ ویل با کسانو چې نه پوهیدل مثل قولهم په شان تر وینا دیو مراد نه مخکري کافران دي ایم دار کفر پتوي لګولي فالله يحكم بينهم يوم القيامه فصلوا فيصلوا کی ما بین ندی کی پرز قیامت بانی فيما كانوا فيه يختلفون پاس کی جدی پای کی اختلاف کاو ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر في اسمه وسعى في خرابها دا اوس اثر د اختلاف ذکر کړي دی منځ کې د اختلاف دی حتی ورسې یو بل بیا د جمعتون نه منع کوي ومن اظلم وسوډ ظالم دی ممن منع دا چانه چې منع کوي مساجد الله د جمعتون الله نه يذكر في اسمه چې یاد لشي پای کې نوم دا نوم پکې یاد لشي په طریقه توحید سره وسعى في خرابها او دې کوشش کوي دای په خرابولو کې اولایک دا کسان دی آیات دا مسلم باندې چې هغه جماعت قرآنی جاړ لګور چې پای کې توحید نه پای کې سنت نه پای کې قرآن سنت بیانېږي اسی په آبادی باندې بسو کې اسی سیور سرونه جوړ کو چې قرآن سنت په کې نه بیانېږي دا وران جماعت ته وره وسعى في خرابها دې کوشش کې دای په خرابولو کې اولایک دا کسان ما کان لهم ندی جایز دي د پارا ایت خلوا چې دي داخل دي جماعت الا خائفین مگر یریدون کې ندی یو مطلب دار چې دي خلکو لپاره پکارو چې دي مسجد تراتله نور په ير براتله وګوره دی یو بل منکې جماعت نه دوی مطلب دی کدار اشداد ترغیب ورکی مومنانو ته چې تاسو jihad وکي قتال وکي چې آینده کې بیا دا کافران دا يهود او نصارا که چرته مسجد ته راځي په ير برازي اولئک دا کسان ما کان لهم ندی جایز دوی د پاره يدخلوا چې داخل شدي جماعتونو ته الا خائفین مگر یریدون کی لهم فی الدنیا خزي د پاره په دنیا کې رسوایی ده ولهم فی الاخرة عذاب عظیم او د پاره په آخرت کې عذاب لی ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله دغه تسلی ورکې مؤمنانو ته کتا سم سوق د جمعهتون نه منه کی خپکیږي مبز کی مونږ کوي کنه ذکر الله لپاره مشرق او مغرب دی هر ځکه چې مونږ کې بس کولای شي ولله المشرق والمغرب او خاص الله لپاره مشرق او مغرب دی فاينما تولون کم طرف ته تاسو مخ کوي فثم وجه الله نو طرف ته مخ الله دی مراد نه قبله دا طرف ته الله قبله دا ان الله واسع علیم یقین الله فراخ فضل ورد علیم پوی دی او دا آیات مبارک دا چا کیندې چا قبله يرشوي دا سفر باندې تل قبله او معلوم نه دا خپل علم مطابق د خپل اجتهاد مطابق یو طرف ته د مخ کی چې بس دې طرف ته مونږ کوم اگر کار سټه مونږ کړي د بس الله قبلې فینما تولوا فثم وجه الله انک قبله ته معلوم دا نو ګره بیا په قبله ته مخ کې وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه دابل طریقې سرت کی پدې اهل کتاب او دای بل خباثت ذکر گئی چې الله لپاره اولاد ثابت وي عیسی علی السلام د الله زوی دی نصارا وي يهوديان وي چې عزير علی السلام د الله زوی دی وقالوا اتخذ الله ولدا وعد یجنی ولد الله تعالی زوی سبحانه پاکی د الله لرا من زوی نیول خدا خو صفت نقصان دی ولی الله سره محتاج نه زوی نسی ځان بل له ما فی السماوات والارض بلکې دی الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی ولارد په سمکه کې دی په اسمانو په سمکه کې چې سری دا الله مملوک دي کړه نو عیسی علی السلام او علی السلام دام د الله مملوک دي مملوک خو غلام نشي کېدلی دا مملوک خو ځین نشي کېدلی
غلام چې دا زوی نشي کېدلی چې دا د چا زوی شي قانون دار شریعت کې من ملک ذا رحم محرم عتق علی څوک چې یو محرم مالک شو یعنی غلام دی تا واغستو بس ازادي کې باندې پاساته یو سړی دی خپل زی واغستو دا زی غلام دی چې څنګه واغست فورن ازادي غلام نه پاتې کیږي نو تاسو یو چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی دا خدای الله مملوک دی غلام دی غلام خو نشي کېدلی کل له قانتون ټول دی الله تعجز کوونکی دی تابعدار دی بل طریقې سره بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو د زمکه دی کدا اهل کتاب وای دا نصارا چې عیسی علیه السلام دا بے پلار پیدا لري انسانانو کې پلار نشته لري نو دا څنګه الله پیدا کړي الله وای چې اسمان او زمکه به ناشنا پیدا کړي ولې هغه د څه نه پیدا کړي بدیع السماوات ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو د زمکه دی وإذا قضى أمرا كلا چې فیصله وکړي د یو کار د یو شی د پیدا کولو فإنما يقول له يقينا وإذا کار تا كن شاء فيكون موجود شي بس الله په کلمې د کن سره پیدا کړي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله دا بل جواب سوال دی اهل کتاب ویل منګ پتا ایمان نراوړو ولی منګ سدي الله خبريو کی کنستا پر رسالت باندې دغه جواب وقال الذين ويا كسان لا يعلمون شن پويږي لولا يكلمون الله ولی من خبر نه ک الله تعالی پس باندې برسالت کستا پر رسالت او تاتینا دنیا یا ول ناراضي مونږ ته یو معجزه کوم معجزه چې مونږ غواړو غره التي نطلبها كذلك قال الذين دارنگ ویل با کسان من قبلهم چې مخکره دیونه مخکري مشرکان مثل قولهم پشانت د وینا لريو مخکرو مشرکان د دې معجزات مطالبه کړي و تشابهت قلوبهم یو شان شوی دي سنا د دیو بل سرا قد بينا الآيات یقینا من بیان کړي دي ډېر معجزې لقوم یوقنون د پاره دا قوم چې یقین کوي آیات مراد دي معجزات ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا دغه تسری ور کوي نبی توس ان ارسلناک یقینا من را لګلې تو بالحق پاک سرا حق سره قران او اسلام بشیرا زیر ور کوونکې ونذیرا نو ير ور کوونکې ولا تسالوا عن اصحاب الجحیم او تان تپوست شي کېدل د جهنميان مبارکه چې دا ور جهنم تلاړ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم رد متسریم ولن ترضى چرین شرازی کېدل عنك اليهود استان يهوديان ولن نصارى ون انګريزان حتى تتبع ملتهم تر دې چې تابع شر دین داغي يهود او نصارا کایلار سمرت غاړه ورکی استعمالګری کیږي نه اسی وو تر ټیټ پاس کیږي نه سو پوری چې يهوديت نصرانيت دیني اختیار کړي هغه استا دوستانه جوړيږي ټیک د ظاهره کې وتا سره تعلق ساتي ظاهره کې وس تعاون هم کوي خو لیکن دن پسړه کې ګوره پښو ساتلې دي ندی بریدي چې وسره باندې برشنو غره وجدي دي حتا تتبع ملتهم تر دې چې تتابع شردین داغي قلوا نبی ان هدى الله هو الهدى یقینا هدایت الله تعالی دې پورا هدایت يهودیت او نصرانیت کې هدایت پورا نشته څنګه ته درش ولا ان اتبعت هواهم کچرتا تابعداري وکړه د خواهشات ردیو بعد الذي پستاغنا جاءك من العلم چراله تا علم د قران او سنت مالک نو استاد پار من الله تعالی نام ولي انسو دوست پشکون کې ولا نصرون امدادي درې متصلی ور کوي نبی تا دلیل نقلی ذکر کوي د مخکنو اهل کتابونو چې هغه حق پرستی الذين اتيناهم الكتاب هغه کسان چې موږ ورکړی ته کتاب قران کې چې کله د اهل کتاب مبارک اتيناهم ذکر شي دین مراد حق پرس اهل کتابي او چې کله اوتل کتاب ذکر شي دین مراد باطل پرستی هغه کسان چې موږ ورکړی ته کتاب تورات موږ ورکړی یتلون واغیل ولدا کتاب حق تلاوتی پرایق تلاوت دا غسرا اولئک یؤمنون بی دا کسان دی ایمان لري په دې کتاب باندې دا کتاب چې تورات په حق تلاوت سره ولي دی په قران باندې ایمان راوړي ولې چې تورات په حق ولولي نو پای کې د قران صداقت دی وما يكفر به فاولئک هم الخاسرون او چا چې کفر کو په دې کتاب باندې فسدا کسان دي تاوانيان یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التي انعمت علیکم دا ترغیب ورکړي اتباع د رسول توس
نو تذکیر و تور کې د نعمتونو یا بنی اسرائیل اذکروا یا اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کړئ نعمت التي نعمتون زماغه انعمت علیکم چې ما کړی پتا سباله مخکې چې وته دا نعمتونه ور یادول د توحید د پاره توحید منی دل توحید نعمتونه را پیاد کینو نبی مو منی د اخري وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما غور کړی وای تاسو په ټول عالم باندې او تخفیف ولور کوي واتقوا ویرګ یومن دا ورزنا لا تجزی جنب شي دفقول نفس یو نفس نفس بل نفس ناشئا شيء ولا يقبل منها عدل نبشي قبل ذل نفس عدل شرمانا ولا تنفعها شفاعه او فیدا بنور کوي تا سپارش ولا هم ينصرون او نباد وی سر مدد کېدل شي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ مخکې آیاتونه کې د آخرت کې څلور طریقې د نجات هغه منفي کړي دل توس د نجات لپاره طریقه ذکر کړي چې هغه د ملت ابراهیمی تابعداري کولی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ دا تمیز ذکر کړي د خبره ته چې ابراهیم علیه السلام د آخري نبی بارک دعا کړې و اے يهود او نصاراو تاسو چې وی چې منګه د ملت ابراهیمی تابع یو نبی اول دا غن انکار کوي هغه چې د کم نبی بارک دعا کړې دا نو دا غین خو تاسو انکار کوي لاول له تمهیز ذکر کوي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ او کله چې امتحان کړو په ابراهیم علیه السلام باندې رب دا بکلماتین په یو امتحان سره فاطمه پورا ادا کړای لرا پای امتحانات کی کامیاب اغه امتحانات قران کریم کی ذکر دی زی په زبانی اول نمبر دی المحاجه مع نمرود سره جګړه کول دا یو امتحان دیم دی محاجه القوم د قوم سره جګړه کول یوازي نو دریم امتحان دا دی خپل زی او خپل ځوان خزا په یو شړ میدان کې پر خود الله په حکم دریم امتحان مسلورم دا علی خپل زی ذبح کول دا بر امتحان دی د خپل پلار سره مقابله کول دا بر امتحان دی هجرت کول دا بر امتحان دی دا ډیر شي امتحان ندي نو پور کې غرزول دا بر امتحان دا امتحانو ته مراد دي فاطمه پورا ادا کړل لرا قال هو الله اني جاعلك للناس اماما یقینا ذکر زون کې امثال را د پاره د خلکو امام پیشوا مان النبي بي د ټول انبيو امام بي مقتدا بي قال هو ابراهيم عليه السلام من ذريتي زما د اولاد نه مغرزوا یعنی دا نبیان زما په اولاد کې مراولا قال هو الله لا ينال وحد الظالمين نرسیږي لو زما ظالمانو ته لوز مراد لوز د نبوت لوز د پیغمبري دا ظالمان ته نرسي ورستا په اولاد کې ظالمان مين هغه پیغمبران نشي کېدل وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا هر کله چې مخ کې د ابراهيم عليه السلام دغه فضیلت ذکر کړي اوس داغه د آبادی فضیلت ذکر کړي چې کوم آبادی هغه جوړ کړي د بیت الله دی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ او کله چې مونږ ګرځولې بیت الله مثابة للناس زید واپس کېدل د پاره د خلکو بیت الله ته مثابه څه کوي لیکي د چا د سره مړی یو پیر سړی لاړ شو چې بیا لاړ نه مړی کیږي دې ته مثابه ویل شي زید واپس کېدل د خلکو وامن نو زید امن واتخذوني سيم مقام ابراهيم مصلى د مقام ابراهيم نه زید باندې مقام ابراهيم دا غټه دا چې په کم باندې به ابراهيم عليه السلام ودرېد او غټه به ای خودل او اسماعیل السلام ولا غټه ورکولې واحدنا الى ابراهيم و اسماعيل امن کله حکم کړو ابراهيم عليه السلام ته اسماعیل عليه السلام ته طاهرا بیتیا چې پاک ساتي زما کورلی طائفین د پاره طواف کوونکو ولا عاکفین د پاره د اعتکاف کوونکو او رکوع سجود او د پاره د رکوع کوونکو او سجده کوونکو پاکي ساتي رسنه د شرک نو دار قسم ګندګي نه دا څلور حالات ذکر له طواف اعتکاف رکوع سجده ځکه حرم کې جی په بیت الله کې څلور قسم خلق بتاته ملاوي څوک په طواف کې څوک په رکوع کې څوک په سجده کې او څوک اسنا سي اعتکاف ته بناسي تلاوت بکوي وغیرہ اسې څوک ته غف شپ د پاره نه جوړ غټ قمقلي چلته غف شپ لګي ایا سه موبایل راغستل تصویرانو باسي دا قمقل توب د جرا بازي خلک یې کوي اوس لا پکې بل شی جوړ شوی دی الته چې ورشي حرام ته حجر صدقه کې بودريږي او بل ته مال تصویر باس اوس په دغه ځای کې تاریه کاری وکړه نو ستاره بنور سره خیر ته موشي په دغه حرام کې او ریاکاری کول تصویران بالته باسي بیت الله سب ولاړی
دلته او په فیسبوک باندې شایع کی په واتس اپ باندې به شایع کی چې د څه غټه کارنامه مې کړې ده بیت الله ته تلې مې دا هوتا د الله لپاره ونه کاږي. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا او د ابراهيم عليه السلام دعا ذکر کوي د خار د پاره د بیت الله والو د پاره. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَرَ چوي ابراهيم عليه السلام رب اجعل ربا وغرزوا هذا بلدًا آمنا دا خار امن والا وارزقان ورکو سیدن کو دایت من الثمرات دمیونا من آمن منهما چاته چې ایمان راوړې پدوی کې بالله په الله باندې ولیم الاخره پرز اخرت باندې. قال ویل الله من کفر او چا کفر کړي دي فمتعه قليلا سب فیدی ور کما تلګي هغه د امر کوما. ابراهيم عليه السلام دلته قید ولګاو چې ایمان چار اوړې اغیله ورکا هغه خیال دا چې الته مخ کې سوال کړو چې زما اولاد تم پیغمبري نصیب کړي الله تعالی ویل چې ظالمانو نه ورکوم نه د خیال دا چې ګری دا رزق پم ظالمانو نه ورکي الله ویل چې دا رزق ټول ورکېدل شي. قال ویل الله ومن کفر چا کفر کړي دي فمتعون فیدی ور کما تا قليلا لګي ثم اضطروا بیا پسور بو زماغل ر العذاب النار عذاب دورتان وبئس المصير وبسد ورکر زید دا ور. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل اوس دې کې آبادی د بیت الله ذکر کړي او دې کې ابراهيم عليه السلام دعا د بیت الله د اوسیدونکو د پاره دارنګي د اخري امت د پاره د نبی د پاره. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ او کلا چې پورته کول ابراهيم عليه السلام بنیادونه من البيت بیت الله و اسماعیل عليه السلام بنیادونه ابراهيم عليه السلام را پورته کړي پته ولګی دا بنیادونه مخ کې چای خوللیو او را پورته هغه کړو ظاهر دا معلومی چې دا ملائکه بنیادونه خوللی. ځکه یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم ته تاسو شو اول کور پر اسمکه کې کم یو جوړ شوی دی ول بیت الله ول بیا ول بیت المقدس ول کم بینهما مینس کی فاصله څومره ویل 40 سنه سلوي اخکاله پته لګی چې بیت المقدس او دارنګ د بیت الله د دې بنیادونه مخ کې خودلې شوی دي خو بیا د بیت الله بنیادونه ابراهيم عليه السلام را پورته کړل او د بیت المقدس بنیادونه هغه بیا سليمان عليه السلام را پورته کړل. زکه چې کدا شي چې ابراهيم عليه السلام بنیادونه د بیت الله امي خودلی دي مخ چانوي خودل دی خودلی نو د ابراهيم عليه السلام او د سليمان عليه السلام مینس کې بزرګونو کاله فاصله ده حدیث کرای سلوي کاله فاصله ده پته ولګیدل چې مخ کې بنیادونه بل شي خودلی دی را پور تک لخرتي. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ او کلا چې پورته کول ابراهيم عليه السلام بنیادونه د بیت الله و اسماعیل عليه السلام ربنا تقبل منا اے ربا قبول ک زمنگنا. ګور ابراهيم عليه السلام دې جوړې بیت الله الله کور دې الله په حکم باندې هغه یا الله قبولي کنا او مونږه اعمال کو سیب بر تاو چې مونږه خو بسر سن جنت خو مونږ غټلې دي چرته سوالونه کې چې الله د موږ نه قبول کا دا سی په جرأت باندې مونږ عبادت نه کوو. اے ربا قبولي ک زمنگنا انک انت السميع العليم یقینا ته اوریدون کې پویا. ربنا یا رب زمنگا وجعلنا مسلمین لکا وګرځو منګه اخلاص کوم کی تا تو من ذریتنا زمنګ دا اولادنا امه یو جماعت مسلمه لک اخلاص کوم کی تا دا د اخري امت لپاره دعا ده. وارنا مناسکنا وخیم تا طریقې د عبادت زمنګا مناسک نه مراد طریقې د عبادت دي او یاتن مراد احکام د حج دي یاتن مراد احکام د قربانی دي. وتوب علينا توبه قبول کا سمنگا انک انت التواب الرحیم یقینا توبه قبولون کے مہربان. ربنا رب سمنگا وبعث فيهم ولک بدوی کی رسول منهم یو رسول دوی د جنسنا یتلو علیهم آیاتک چلوری پدی باندې استایاتنا ويعلمهم الكتاب خیبری کتاب والحکمت والسنت احادیث ويزكيهم پاکی بدوی لرا دیو اخلاق دیو عقیدی دیو اعمال پاکی انک انت العزیز الحکیم یقینا ته زور ور ذات حکمت والا. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه هر کله چې مخکې ملت ابراهیمی ذکر کا و زجر ور کوي په اعراض د ملت ابراهیمی نه. ومن يرغب مخناړ عن ملت ابراهيم د دین د ابراهيم عليه السلام نه الا من سفه نفسه مگر اسو چې قمقل کی خپل ځان يهود او نصارا قمقل لي ولد ملت ابراهيمي نه مخړولې. ولقد استفيناه في الدنيا دا د مخکې د پاره وجه ذکر کوي او یقینا من غره کړو د لره په دنیا کې د سره پاره د امامت ته پاره د نبوت ته پاره وانه فی الاخرته لمن الصالحین او یقینا د په اخرت کې خامخا د کامل نیکانو نه
دای دپاره وجه ذکر کوي چې د کامل نیکانو نه ولې دی ولا ولې غوړه کړي. اذ قال له رب اسلم، کلا چې ویل د رب د اسلم تابع شامن اخلاص کوا. قال ویل د اسلم تو اخلاص کوم لرب العالمین، رب د ټول عالم ته هغه تابع. وصى بها ابراهيم بني ويعقوب، دې کې رد په يهوديانو باندې او په نصاراو باندې چې ګوره ملت ابراهيمي دا صرف د ابراهيم عليه السلام لپاره خاص نه بلکې هغه خپل اولاد تم به نصیحت کړي، وصیت به کړي. یعقوب عليه السلام وصیت کړي. ووصى بها ابراهيم بني، او وصیت کړي په دې ملت باندې ابراهيم عليه السلام خپل بچو ته او یعقوب عليه السلام یا بني ای بچو ان الله اصطفى لكم الدين، یقینا الله ورکړ تاسو لپاره دین. فلا تموتن تاسو مر الا وانتم مسلمون، مگر پدا سیال کې چې تاسو مسلمانان وي، معنی توحید منن کې وي. ام کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت، دې کې دا کتاب د سوال جواب دی. بنی اسرائیل ویل منګه په دې يهودیت ځکه قائم یو چې منګ ته یعقوب علیه السلام وصیت کړی دی چې تاسو به د يهودیت باندې عمل کوئ بل دین باندې منئ. الله پرد کوي ام کنتم شهداء، آیا وای تاسو حاضر اذ حضر يعقوب الموت، کله چې نږدې شي یعقوب علیه السلام ته مرګ. اذ قال لبني، کله چې ویل د خپل بچو ته ماذا تعبدون من بعدي، د څه شي عبادت وکوي زمانه روستا. قال ویل دی نعبد الهک، من با عبادت کو استاد الہ استاد معبود و الہ آبائک و معبود پلاران استاد ابراہیم علیہ السلام دے، اسماعیل علیہ السلام دے، و اسحاق علیہ السلام نے الہ واحدا چیو الہ دے. ونحن له مسلمون، من دی اللہ علیہ اخلاص کون کیوں. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، دے کی رد دی پر شبہ باندے داہل کتابو دی ویل من بد عذاب نخلاصي ولی زمنګه مشران چې کو دی پای کې انبیاء ډیر راغلي دي. الله برت کې تلک امه، دغه یو امت ته قد خلت یقینا تیر شوه دی، لها ما کسبت دای د پاره بدل دا عمل شي کړه دی، ولکم ما کسبتم استاسر پاره بدل دا عمل چې تاسو کړه دی. ولا تسالون عما كانوا يعملون، او تاسو نه تاسو شي کېدل دا عملونو پاره کې چي کول. ورځ د قیامت ته دانه ویل کې چې استغفار نبی او استغفار ولي نه خپل عمل تاسو کی. وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا، دبل زجر ور کوي چې ګوره محرف دین ته خلق دعوت ور کوي، باطل دین ته. وقالوا دیوای كونوا هودا شی يهوديان او نصارى انګريزان، تهتدوا تاسو به هدایت بیامونی. يهود ځان دعوت کوي من طرف تراشي کامیاب وي، نصارا وي من طرف تراشي کامیاب وي. قلوا نبی بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ من تابعداری کو د دین د ابراہیم علیہ السلام حنیفا چکل کو په توحید باندې. وما كان من المشرکین، ونو دین مشرکاننا، دی کی اشاره د یهود او نصارا ته چې تاسو مشرکان وي. ابراہیم علیہ السلام مشرک نه. قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، دای د بل سوال جواب دی. هغه ول تاسو ګور پیغمبران نه منئ، عیسی علیہ السلام بی عزتی کوي، ګستاخی کوي. د آیات کې وتر خپل عقیده اظهار کولی چې خپل عقیده دی اهل کتاب ته وخی وي. قولوا آیت آمنا ایمان راوړل دي بالله پالله باندې، او ما انزل الینا او پاک کتاب چې نازل کړی شوی دی مونږ ته، وما انزل الی ابراهیم او پاک کتاب چې نازل کړی شوی ابراهیم علیه السلام ته، او اسماعیل علیه السلام ته، و اسحاق علیه السلام ته، و یعقوب علیه السلام ته، والاسباط او د اولاد ته، دا ټول مونږ بنو. وما اوتی موسی و عیسی، او کتاب چې ورکړل شوی موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ته، موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام دواړو چې کوم ورکړل شوی مونږ بنو. دا غره د اسلام حسن دی، خاص دی ردی. او په دې کې بیا باز خلک راولي کې هغه د يهود او نصارانو متاثر دي، او وی ویره مسلمان تنگ نظر دی، وای څنګه تنگ نظر دی. دا تنگ نظر تاسو څه ته وی يهوديانو ته پوسو کوي تاسو قران منئ نه ني منئ، اخیری نبی منئ نه ني منئ. نصارانو ته پوسو کوي تاسو اخیری نبی منئ نه ني منئ، کارټونانی ولا جوړلو. قران منئ نه ني منئ، بلکې ریټرین ته ورسولې دي. او یو کافر دی ثابت کی، یو نصرانی یو یهودی دی ثابت کی چې مسلمان د انجیل نوم تقر دی کنزل کړی دا، او یا د انجیل نوم غلط غستلې، یا د عیسی علی السلام نوم غلط غستلې. او په دې کې خلک وایي یا رجدا آزاد خیال دی د مسلمان تنگ نظر دی وایي. او زمونږ څومره آزاد خیالي ارڅ دلمنو
عیسی علیہ السلام منو، موسی علیہ السلام منو، تورات منو، انجیل منو، د یو بیزتی نه کو بلکې موږ یو کړ عیسی علیہ السلام چا بیزتی وکړه غټ کافر دی او دیو به د بی بیزتیم کوي قرآن با لیټرین تبارتای قرار غازات خیال دي او هغه خلق دی او مهذب خلق دی. وما اوتی النبیون من ربهم اواسو چې ورکړل شوی دي نور پیغمبران ته من ربهم له طرف داینا لا نفرق بین احد منهم من جدای نه راولو په ما بین دی او تن کې د دوی نه په ایمان راوړل کې ایمان من په ټول باندې شان درو تابعداري او اخري نبی صرف زګه مخ کې دین منسوخ شګل ونحن له مسلمون من دی الله الاخلاص کوونکیو اوس دعوت ورکی ایمان تا فین آمنون کچری دی ایمان راوړ بمثل ما آمنتم به پشانت د ایمان راوړل استاد په غیبانې ان استاد د ایمان پشان ایمان دی راوړ فقد اهتدوا یقینا دی هدایت مند و ان تولوا کچری دی مخواړه فینما هم فی شقاق پس یقینا دی په خلاف کړي په ضد کړي فسيكفيكهم الله نذر دې چې بچ بکی تا د دین الله تعالی د دین بده الله بچ کی وهو السميع العليم هو الله تعالی اوریدون کې پوهه ده. صبغه الله يوم احسن من الله صبغه دې کې زجر دې په رسم باطل باندې نصاراو کې رسمو انګريزانو کې هغه داو چې کله یو کس هغه مسلمان شنه مسلمان دغه نصرانی بشو یو سړی به نصرانی شو یا به معصوم بای کې پیداش ندیو یو زیړ رنگو زیړ ایت به معمودی رنگ وي هغه کې به غپا ور کوله ولداوس پوخ نصرانی شویل نو معصوم له بیان پای کې په و مورز باندې غپا ور کوله لکه څنګه چې موږ حقیقت کوو هغه ولا په زیړ رنگ کې غپا ور کوله او دې ته اصل کې دین ویلو الله پرد کې چې دا دین نه دا ظاهري رنگونه هغه معنوي رنگ اختیار کړي دین رنگ صبغه الله قبول کوي رنگ الله تعالی یا من قبول کړي رنگ الله چې هغه رنگ الله سره دین خلک وی کنه را پلانې وي په دین باندې منور دی وي د دین رنگ په چړاو دی وي ومن احسن من الله سبا او سو ډیر خسته د الله نه پرنګ ور کولو کې ونحن له عابدون من دی الله له عبادت کوونکیو. ولا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم دکی بل زجر چې ګور په توحید کې جګړه کوي او الله په توحید کې الله زمونږ استاد یو شان طرف دی. قولوا نبی تحاجوننا في الله آتا سم سره جګړه کوي په بار د الله کې دا په توحید کې وهو ربنا وربكم او الله رب زمونږ او رب تاسو دی. اوس اعلان د برات ولنا اعمالنا او زمونږ د پاره زمونږ عملونه دي ولکم اعمالکم او تاسو د پاره تاسو عملونه دي ونحن له مخلصون من دی الله لري اخلاص کوونکیو. ام تقولون ان ابراهيم و اسماعيل و اسحاق دبل زجر ابل زجر په دې باندې دي چې ګوره پیغمبران هغه خپل يهوديت او نصرانيت ته منسوب کوي په دروغ باندې. ام تقولون آیات اسوای ان ابراهيم چې قنن ابراهيم عليه السلام و اسماعيل عليه السلام و اسحاق عليه السلام و يعقوب عليه السلام والاسباط د اولاد كانوا دنود يهوديان او نصارى انګريزان يهوديان وې دا زمونږ يهوديان دي او نصارى وې دا انګريزان دي. الله پرد کی قلوا نبی انتم علم ام الله آیات زخه پويږي او ک الله پويږي الله وې دا نه يهوديان دي او نصارى دي. ومن اظلم سوډر ظالم دی ممن دا اچانک تم شهادتن چې پټي گواہی عند وجد سره من الله تعالی طرفنا دیو ته خپته دا چې دا پیغمبران يهود او نصارا دي پس خپل نمبر سیوا کوي. وما الله بغافل عما تعملون او نه الله نه خبره دا عمل چې تاسو کوي الله بدل سزا درکړي. تلک امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم دایت مخکم دیر شو دته دوباره بیا ذکر دوړو کې فرق دی. مخ کې خو دیو په دې عقیده باندې را دوه چاغي ویل من بد خپلو پیغمبرانو د خپل پلارانو په عمل خلاصي ویلم دلته داغي په فخر باندې رد دي چې دیو په خپل پلارانو فخر کاو منګ داسې اوچت خلک یو من کې پیغمبران ډیر راغلي بادشاہان دی او دارنګ یو لري را به راغلي الله پرد کې په پردو اعمال باندې فخر نه مکوي. تلک امتون دغه یو امت قد خلت یقینا تیر شوه دی لها ما کسبت دای لپاره بدل د عمل چي کړه دی ولکم ما کسبتم استاسر لپاره بدل د عمل چې تاسو کړه دی ولا تسالون تاسو نه تاسو شي کېدل اما کانوا يعملون دا عملونو بارک چي کول ان د پلار نکاح عمل دای بارک ستانه تاسو شي کېدل.